د پیښور په بالاماڼۍ علاقه کې د افسوسناکې واقعې حقیقت ښکاره شو چې ولې دغه دوه ورونه مجبوره شول او په خور یې داسې ګزارونه وکړل چې هغه یې د مرګ تر حده رسول غوښتل. یو پټ راز ښکاره شو چې تاسو سره ضرور شریکوم چې تاسو د دې ټولې واقعې نه خبر شئ چې دغه د پوخ عمر سړي چې دوه ورونه دي او په خپله خور باندې ډیر زیات ظلم کړی دی چې هغه د ټولو خلکو د نظر د وړاندې دی. په سوشل میډیا باندې هم هغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده چې دوی په خپله خور ظلم کړی دی او هغه یې وهلې ټکولې ده او ورسره یې په خپله مور هم ځکه ګزارونه کړي دي چې مور یې د خپلې لور یعنې د دې سړو د خور طرفداري کوله. د دې واقعې ټول صحیح حقیقت داسې دی چې دې دوه ورونو بیا خپله خور منې کوله چې زموږ نه په جایداد کې حصه مه غواړه ځکه چې موږ غواړو د پلار او مور دغه جایداد په خپل نوم کو او خویندو ته پکې حصه ورنکو. خو دغه خور یې هم ضد نیولی او غوښتل یې چې د مور پلار په دې حصه کې به زه ضرور ستاسو نه حصه اخلم. په دې معامله باندې مخکې هم څو ځل لانجې شوي دي خو دا خور یې هم نه منې کېدله او ورونه یې ورته هم ډېرې دمکیانې ورکړي دي او بار یې دا وهلې ټکولې هم ده. په دغه ورځ باندې بیا خور د حصې اخیستلو غوښتنه کړې وه او خور یې پوهېده چې ورونه به مې بیا ما سره دغسې عمل کوي نو د دې لپاره یې د خپل کوټې په یو ګوټ کې موبایل هم ایښی و چې کله دوی راننوتي نو بغیر د څه خبرو نه په خپله خور او ورسره په مور باندې راباندې کړي وهلي ټکولي دي چې دغه هر څه په ویډیو کې هم ښکاري چې هغوی ورته خبرې کوي او دوی پې ګزارونه کوي او دومره ناترسه ګزارونه چې لکه څوک د خپل سر په ازلي دشمن باندې کوي داسې ګزارونه پرې کوي او په خپله مور او خور چې هغوی تورسرې او سپین سرې دي داسې ظلم پرې کوي. داسې معلومیږي چې د دوی پلار مړ دی ځکه که پلار یې ژوندی و نو بیا هغه دا حق لرلو چې خپل دغه دواړه زامن د خپل حق نه بې برخې کړي خو پلار یې هم داسې ښکاري چې مړ شوی دی او دې دواړو ظالمانو د جایداد اخیستو په لالچ کې په خپله خور باندې دومره ظلم کړی دی چې هغه یې د مرګ تر حده رسوله خو هغه بچ شوې ده او هغه بیا د دغه ویډیو وایرل کېدو نه پس هسپتال ته رسول شوې ده او د هغې علاج هم شروع دی او د پیښور پولیسو دغه دواړه ظالمان نیولي دي او واده یې کړې ده چې دوی به خپل انجام ته رسي او دوی ته به سخته نه سخته سزا ورکړل شي. دوستانو دا د ټولې واقعي حقیقت چې تاسو سره مو شریک کو. که تاسو غواړئ چې په آینده کې له نورو هر قسم ویډیوګانو تازه خبرونو او معلوماتو نه خبر وساتل شئ نو همدا اوس خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.